دا ماشوم نوم اسماعیل دی، دا زما زوی دی. ما کډه د یو کور نه بل کور ته اړوله او په دغه دور کې دا ماشوم موږ ته اوس دا پته نه لګي چې دی راوتی دی او کوم خوا تللی دی کوم خوا نه دی تللی او څه شو او څه نه شو. خو په هر حال ما د اوبو په اندازه کې سیند سره مې کورونه ما کېدای شي که دا ماشوم اوبه ولي. بس دا ماشوم خو لکه د خپل بچی ما پسې راغی او ما ته ویل چې دا هغه ماشوم تا سره تللی دی. نو ما ورته چې ما سره خو نه دی تللی. بیا ما وایي ماشوم څه شو؟ نو دوی وایي چې څه خبرې مو خو چې تا سره به تلي. په دغه ډول کې دا ماشوم چې دی نو بس مونږ هلې ځلې جوړ کړل. ماشوم بیا خبر نه شو چې دا ماشوم دې خوا تللی دې خوا تللی، هېڅ معلومات نه راته. هلې ځلې مې ډېر وکړې خو څه په لاس را نه لري. جي دا هغوی په فیسبوک باندې ورکړو چې په فیسبوک باندې ورکړو نو دا بیا دا تصویر چې و نو دا زمونږ چې ما ولیده نو بس زما زړه کې دغه شو. ما ویل که دا خو زما بچی دی، دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر د هغې نه راسند کړو د چا په لاس باندې او هغه ما دغه کړو، ما تانې ته یوړو. تانې ته مې یوړو چې هغوی ته ما وویل نو هغوی ما ته چې دا خو تا له وړي که مونږ څه د دې پروګرام کوو. هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانې والا. داسې یادېږي چې دا زړه مې ورپسې وچورو په هر حالاتو. دنیا روزګاره نه پاتې وي ورپسې مې زړه وچورو. خو طبیعي بشر لا مې لیدلی نه دی سوا دې تصویر نه. د دنیا ژوند نه پاتې دی، کور نشته او سوځېږم. خو په هر حال چې دا تصویر مې ولیدو نو بس زړه مې په دې باندې یو پوټی جوړ شو چې یاره انشاءالله زما زوی خو ژوندی دی. نو ما خو دا خواست چې زه ډېر بېوسه یم او ډېر بېسره یم. که هغه حکومت وي او که عوام وي، خو زه دا خواست کوم چې دا خپل بچی ما ته راولي او ما ته خپل بچی والی کړي چې زما د زړه غار بند شي او زما زړه سکون پیدا شي. زما راخواست حکومت ته چې دا خپل زوی موږ ته حواله کړي او رالې راولي. زما پنځه د هغه سره شپږ داسې پنځه دي چې بېدرکه شوي، شپږ بچي مې ځان نشي دوایان هم زما راپوچي ماشوم غږ کړو چې بېدرکه شو او بس زما ته به یې نشي ستنې لګولې. ویل وي چې هغه به ما هسپتال کې داخل کړم. اوس اپوز دا نشي راوړي بس آیات چې زه لیونی کېږم، مرګ څه رانه پاتې وړو خدمت هېڅ هم نشم کولی. خفګانه یم، زړه به مې له سم شي چې ماشوم ماله خپل کور ته راشي. وخت یې تېرېږي، شپه شي ورځ شي، دا بس دغه هغه په ذهن مې بس پړه کې دغه چې نو هر ټایم دغه خفګان او دغه هغه سودايي ګرده. کله یو ځای ته منډه 2 کاله مونږ لکه لیونو منډې ووهلې، کله یو چا پسې کله بل چا پسې، کله چې څوک به وایي چې دا ماشوم په دې ځای کې شته. خو څوک هم نه وایي، دغه وایي چې ډېر لرې تللی دی. تر د پړانګ غره پورې، تر د افتخار جګړه ځای پورې لاړم، د سپین جوماته پورې. سپین جومات نه شاته اخوا ته یو ځای و، هغې پسې څو پیرې لاړم. د ټیشن کورونو کې یو ځای و، د دولت پورې ته د څو پیرې لاړم. دا ټول ملکونه پسې ما وکتل چې ما ته به صحیح الڅوک وایي چې دا ماشوم په دې ځای کې دی. نو بس شپه شي ورځ شي، نو خدای د دې لور مې ونه شوي، خدای د دې سر رګ ونه شلېږي، دې ته اډه ټیک ونه شي. نو بس دغه مې سوادی او دغه مې فکر وي چې